کله چې یوه حیاداره پیغله د ظلم او بدنامۍ ترمنځ راګیره شي نو څه کوي؟ خاموشه پاتې شي که د حق لپاره ودرېږي؟ دا د ګلالۍ کیسه ده چې آخر کې یې داسې فیصله وکړه چې ټول کلی حیران شو. د پېښور سره نږدې یو کلی کې د ګلالۍ په نوم یوه جینۍ اوسېدله. هغه ډیره ساده، باحیا او دینداره وه. خلک به ویل دا جینۍ لکه د کور عزت دی. د هغې پلار کاکا رحیم یو غریب خو غیرتي سړی وه. ټوله ورځ به یې مزدوري کوله خو حلال رزق به یې کور ته راوړو. ګلالۍ به هر سهار لمونځ کوه، بیا به مدرسې ته تله. هغې به تل خپل نظر ښکته ساته او له هر چا به په عزت تېرېدله. خو په همدې کلي کې د خان زوی کاشف هم اوسېده. هغه مغرور او بد اخلاقه هلک و. یوه ورځ هغه په پټه د ګلالۍ تصویر واخیست او بیا یې د هغې د بدنامولو پلان جوړ کړ. څو ورځې وروسته ګلالۍ ته یو خط ورسېده. کله چې یې ولوست زړه یې ولړزېد. که زما خبره ونه منې نو دا تصویر به ټول کلي ته ورسېږي. ګلالۍ ټوله شپه په فکر کې تېره کړه. یوه خوا د خپل عزت ویره، بله خوا د خپل پلار نوم. خو دا ځل هغې بله فیصله وکړه. سهار وختي ګلالۍ مستقیم د خپل پلار مخې ته کېناسته او په ژړا یې ټول حقیقت ورته ووایه. کاکا رحیم لومړی حیران شو، خو بیا یې د لور لاس ونیو او ویې ویل: لورې، ته یوازې نه یې، زه در سره یم. هغه سمدستي د کلي مشران راوغوښتل او د خان کور ته ولاړ. د ټولو خلکو مخې ته کاکا رحیم ویل: نن به حق څرګندېږي. کله چې د کاشف موبایل وکتل شو نو ټول حقیقت ښکاره شو. کاشف د ټول کلي په وړاندې شرمنده شو. د هغو پلار سر ټیټ شو. هغه وویل: رحیم کاکا، نن ستا لور نه بلکې زما تربیه ناکامه شوه. کلي پریکړه وکړه چې کاشف به سزا ویني او بیا هیڅ کله به داسې ظلم نه کوي. ګلالۍ ژوندي پاتې شوه، خو تر ټولو مهمه دا وه چې هغې خپل پلار ته حقیقت وویل او خپل عزت یې په حق سره وساته. سبق: که څوک در سره ظلم کوي نو خاموشه مه پاتې کیږه. د مور او پلار سره رښتیا خبرې کول تر ټولو لوی طاقت دی.